اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال او قدرمن لره دوستانو 14 سبق دی. په تیرو سبقانو کې چې مې درته ښوولي وه سینټنسز هغه 4 قسمونه به هم ستاسې په یاد وي. بیا بل سبق چې مې درته ښوولی و چینجینګ سینګولر نان ټو فلورل دا مې درته ښوولی و بدلول د مفرد اسم و جمع په هغه باندې به مې هم سر خلاص شوی وي. په نن سبقه کې دا درته ښیم انفارمیشن کوشن صرف لفظ مې درته ښوولی و پر هغه باندې جملې موږ نوې جوړې کړي. په انفارمیشن کوشن کې په بعضې الفاظو باندې یو څه جملې جوړو د دې دپاره چې تاسې خبرې کول په شروع کې په خپل میان کې ته د یو پوښتنه وکړئ د یو شي غوښتنه وکړئ د دې دپاره. او دویم یس نو کوشن درته ښیم. یس نو کوشن موږ ویلي دي په هغه سینټنسز کې چې هغه 4 قسمونه وه په هغو کې موږ ویلي دي سوالیه جملې هغه جملې چې سوالیه وي انټراګټیو سینټنس. انټراګټیو سینټنس چې دی هغه دپاره جواب درته ورښیم چې موږ هغه یو څوک سوال زموږ څخه وکړي د هغه جواب موږ څنګه کوو په دې دوه کې خبره درته کوم. دریم پوزیسیو فرونان. فرونان ما درته ویلي فرونانس چې دی هغه ډیر دي. نو په نن سبق کې پوزیسیو فرونان یعنی ملکیتي ضمیرونه هغه ضمیرونه چې د ملکیت دپاره وي. یعنی زه اوس وایم دا موبایل زما دی دا کتاب زما دی دا کور زما دی دا کلی زما دی. ګوره دا چې زه دا رقم وایم د دې دپاره ضمیر ضروري دی. دا کلی ستاسو دی دا کلی د دوی دی دا کلی د هغه دی دا کور د ده دی. ګوره د دې دپاره ضمیرونه ضروري دي. دې ته ویل کیږي پوزیسیو فرونانس یعنی ملکیتي ضمیرونه. نو دا ضمیرونه درته ښیم دا ضروري ضمیرونه دي ځکه اوس موږ خبرې سوکا سوکا شروع کوو. دا اوس نن د جملو ترتیب درته ښیم. جملې پر انفارمیشن کوشن باندې موږ جوړوو څه جملې او یس نو کوشن جواب درته ښیم. هغه یس نو کوشن درته ښیم چې دا یس نو کوشن دي. په دې باندې نن سر در خلاصوم. د دې مخ په ایسته به بیا تاسې سوکا سوکا په خبرو ګډېږئ او راتلونکي سبقان چې دي هغه به انشاءالله ټینسو ته موږ داخلیږو. پوزیسیو فرونان دلته ورته ګوره پوزیسیو فرونان چې دي د ځان دپاره اوس زه وایم چې دا کتاب زما دی یعنی د دې لفظ به موږ مای استعمالوم. مای معنا زما. اوس که زه هم ستا دی بیا به څنګه وایم بیا به دی درته وایم چې دا یور ګوره یو نه یو خو معنا ته یور ستاسو که ته یو یې که ډېر یې. ګوره دا د جمع دپاره هم دی د مفرد دپاره هم دی د دواړو دپاره استعمالیږي یور. او د هغه دپاره چې اوس زه وایم هغه سړی د هغه دپاره به موږ وایو هیز. د هغه ښځې دپاره چې غایبه ده چې نه ده موجود هغې دپاره بیا وایو هیر. د جمع غایب دپاره بیا دیر دی دیر. د هغه دی چې دلته موجود نه دی د هغوی دی هغوی یا دوی دا موږ دواړه لفظونه استعمالوو. یو لفظ چې دی هغه اور دی. اور معنا زموږ. ګوره اور معنا زموږ. دا جملې زه درته جوړوم انشاءالله په جملو کې بیا سر په خلاصېږي چې جملې راشي خالي د الفاظ ته یې په یاد کړئ. مۍ زما یور ستا یا ستاسو دیر د دوی هیز د هغه هیر د هغه ښځې دیر د دوی د راټول اور زموږ. ګوره دغه شیان په یاد لري. بل شی چې دی اټس چې دی اټس معنا د دې. ګوره موږ وایو چې د دې قیمت څو دی. د دې یو شی مې راخستی دی چې د دې قیمت څو دی. اوس د دې دپاره به بیا موږ وایو اټس. ګوره دا پوزیسیو فرونانز دغه یاد وساته. دا اوس په جملو کې استعمالیږي په نن جملو کې به هم انشاءالله استعمال شي. او بل انفارمیشن کوشن. انفارمیشن کوشنز ته راځم په هغو کې موږ ویلي وای چې وټ استعمالیږي د شیانو دپاره. دا خو ستاسې سر په خلاص دی دا به ستاسې زده وي خو نن موږ دا استعمالوو. اوس زه وایم واټ از دس دا چیش دی. ګوره دس بیا چی شي و ډیمانسټریټیو فرونانز و. ډیمانسټریټیو فرونانز یو دس دی یعنی دا. واټ از دس دا چیش دی. د دې جواب به په دغه لفظ راوړې دس از ا بوک دا یو کتاب دی. یا زه وایم واټ از دیټ هغه چیش دی دیټ از ا بوک هغه یو کتاب دی. زه درته وایم واټ آر دیز دغه چی شي دي. ګوره دا د ډیمانسټریټیو فرونانس تاسو په یاد دي. صرف دا درته ښیم چې ته په جملو باندې سر خلاص کړي چې جمله څنګه جوړیږي. ګوره واټ از دس دا چیش دی. ګوره دس مې کې راوي جواب به هم بېرته په دس ورکوي. که مې دیټ کې راوي جواب به په دیټ ورکوي. که مې دیز کې راوي جواب به په دیز ورکوي. که مې دوز کې راوي جواب به په دوز ورکوي. دا یو. او بل هغه شی که مې مفرد کې راوړي د هغه سره به از راوړي او که مې جمع راوړي د هغه سره به آر راوړي. اوس دیز و دوز دواړه جمع دي. دا به دی نه وایي چې واټ از دیز دا رقم به نه وایي. دا به بیا دی وایي واټ آر دیز واټ آر دوز. ګوره دا ترتیب باندې دا چیش دی هغه چیش دی دا چیش دی هغه چیش دی. دا د دې جواب بس دغه دی that is a pen these are books those are books. ګوره بس دا ترتیب دی.
بل اوس د یو چا څه زه پوښتنه کوم چې ستا نوم څه دی؟ What is your name? What is your name? What is your name? ستا نوم څه دی؟ What is your name? ستا نوم څه دی؟ My name is Ahmad. زما نوم احمد دی. مای باندې سر خلاص. مای معنا زما. زما نوم My name is Ahmad. زما نوم احمد دی. My name is Abdullah. زما نوم عبدالله دی. My name is Umar. زما نوم عمر دی. په وټ باندې به ته پوښتنه کوې بیا جواب دی په دا ترتیب باندې درکوي. دا دی possessive pronouns یو لفظ کې استعمال شو. بل ویر استعمالیږي د ځای دپاره. اوس زه ستا څه پوښتنه کوم چې ته چیرې یې؟ یعنې زه وایم where are you؟ ته چیرې یې؟ یا پوښتنه کوم د غایب دپاره where is he؟ هغه چیرې دی؟ where is احمد؟ احمد چیرې دی؟ where is your father؟ ستا پلار چیرې دی؟ where is your brother؟ ستا ورور چیرې دی؟ ګوره دا پوښتنې مو وکړې. د دې جواب به ته څنګه ورکوې؟ I am at home. I am at school. I am at work. I am at the market. یعنی زه په مارکیټ کې یم. زه په بازار کې، مارکیټ بازار ته ویل کېږي. I am at work. زه په کار کې یم. I am at home. زه په کور کې یم. ګوره دا ګردو باندې دا رقم سر خلاص کړه. اوس د بل چا دپاره هم ته ویلی سې he is at home. هغه په کور کې دی. he is at work. هغه په کار کې دی. he is at the market. هغه په بازار کې دی. دا ټول ضمیرونه پر دا ترتیب باندې استعمال کړه. نور په دې ستۍ سر خلاص دی چې to be د سوال دپاره چیرې استعمالېدی؟ در سابجیکټ څخه د مخ کېږي. ګوره وټ یاد کړه د ستۍ to be پسې راوړه بیا سابجیکټ پسې راوړه. په سوال کې دا رقم راځي او په جواب کې هغه ساده جمله ورکول کېږي. هغه بیا فرق نه کوي. where is your home؟ ستاسې کور چیرې دی؟ possessive pronoun کې راغلی where is your home؟ ستاسې کور چیرې دی؟ ګوره دا ویر د ځای دپاره استعمالېږي. نو بیا به ته څنګه وایې؟ My home is in Kabul. My home is in Kabul. My home is in Kandahar. My home is in Afghanistan. ګوره دا ته په دا ټولو جوابونه به دا رقم ورکوې چې زما کور په دې ځای کې دی. بل چې دی هو دی. هو معنا څوک. هو زه اوس تا ته وایم who are you؟ ته څوک یې؟ ته به جواب راکوې I am احمد. زه احمد یم. who is he؟ هغه څوک دی؟ he is Abdullah. هغه عبدالله دی. who is your father؟ ستاسو پلار څوک دی؟ دا د هر چا دپاره ته کولی سې. who are you؟ دا ستاسو. who are they؟ د جمع دپاره هم دغه ویل who are they؟ هغوی څوک دي؟ ته په جواب کې وایې they are my friends. هغه زما ملګري دي. they are my friends. هغه زما ملګري دي. which د یو شي د انتخاب دپاره دی. مثال دا شی کم شی په دې کې ښه دی؟ اوس زه درته وایم which pen is good؟ کم قلم ښه دی؟ ته وایه this pen is good. دا قلم ښه دی. دا د انتخاب دپاره دی. دا نور هغه ترتیب دی. په دې کې نور فرق نشته. صرف په اوله جمله ته سر خلاص که نور هغه رقم دی. بس د هر قلم دپاره، د کتاب دپاره، د بل شي دپاره بس صرف د هغه شي نوم اخه از ورسره یادوه. که جمع و بیا ار ورسره یادوه بس. وین بیا چې دی هغه معنا کله. وین معنا کله. اوس زه ستاسې پوښتنه کوم وین از عید اختر کله دی؟ وین از رمضان روژه کله ده؟ ګوره دا پوښتنه درڅه کوم. دا د ورځو د وختو دپاره ته پوښتنه کوی سې چې دا ټیم کله دی. چې ټینسونه ووایه ته بیا خپله په جملو کې داخل سولې هغه الفاظ به ته استعمالولی سې. اوس چې زه تا ته وایم ته به په دې ستړی چې دا اوس د ګرد عمر د دې لفظ دا معنا ده که بله معنا کوي. یو لفظ به یار به جمع وي، بیا به مفرد وي، بیا به د اوس وخت دپاره استعمالیږي، د راتلونکي دپاره به استعمالیږي، د تیر دپاره به استعمالیږي. دا په ټینسو کې ستاسې په سر په خلاصېږي. زه ډېر زیاتوب چې درته وکړم تاسې به باره کې ورکړئ چې دا څونه زر راته ګران کړي او څونه ګران دي. ګران نه دي. تی ته مې شناخته الفاظ وویل نن. شناخته الفاظ چې تی ته تېر سوي دي په هغو کې مې سبق درته ووایي. بل هاو دی. هاو اوس زه یو چا څه پوښتنه کوم هاو آر یو؟ ته څنګه یې؟ هاو آر یو. هاو آر یو؟ ته څنګه یې؟ I am good. I am fine. دواړه ویلی سي. I am good. زه ښه یم. I am fine. زه ښه یم. د دواړو دپاره. How is he؟ هغه څنګه و؟ How is your father؟ ستا پلار څنګه و؟ How is احمد؟ احمد څنګه و؟ د دې ټول دپاره بس دغه یو سوال دی چې د how are you دپاره دې وکړئ ستا سر خپله په خلاصېږي. چې یو رالی پر دې ځای باندې هی هم راوړی سې، شي هم راوړی سې، دی هم راوړلی سې. احمد، عبدالله، هر نوم چې ته پر دې ځای باندې راوړې. How is Abdullah؟ How is your father؟ ستا پلار څنګه دی؟ How is your brother؟ هغه ستا ورور څنګه دی؟ ګوره د هر چا دپاره ته بس د دې خالي په دې ځای باندې سر خلاص کړه چې د غایب دپاره کم ضمیر بیا استعمالیږي د غایب دپاره استعمالوه. که د مخاطب دپاره استعمالېدی د مخاطب دپاره یو استعمالیږي. د غایب دپاره he، she،
دی دا استعمال دي بس په دې کې صرف فرق وکړه نور مشکل نس درته راځي نور په انفارمیشن کوشن کې نورې پوښتنې نه درته کوم یو هغه سبقان موږ په سنټنس کې ویلي وله چې هغو ته ویل کېدی انټراګټیو سنټنس یا نیګټیو اینډ انټراګټیو سنټنس دا دوې جملې د دې جوابونه اوس زه وایم ام آی عمر آیا زه عمر یم یا ام آی ا ډاکټر آیا زه ډاکټر یم ته به ماته جواب څنګه راکړې یس یو آر و ته یې یس یو آر یا ما وویل چې هغه ډاکټر دی از هی ا ډاکټر آیا هغه یو ډاکټر دی جواب به څه جوړ کړې یس هی از ا ډاکټر یس هی از یا که هغه ډاکټر نو هی از ناٹ نو هی از ناٹ په ناٹ باندې هم ستا سر خلاص شوی دی نو دغه سبق باندې په دا یس و نو باندې صرف سر خلاص کړه ګوره د غایب دپاره چې کوم ضمیر دی که دې پوښتنه په غایب وکړل د غایب جواب به ورکوې یس هی از یس شی از یس دی آر ګوره د جمع دپاره خو دی آر راکړي سوال دې په څه شي وکړي ګوره په دې ستی سر خلاص سولو انشاءالله په مخکې مشکل نه درته راځي راتلونکي سبقه ته موږ ټینسو ته داخلیږو د ټینس تعریف به وایو بیا به په ټینسو کې داخلیږو چې د ټینس کم ضرورت وي هغه شیان به انشاءالله په راتلونکي سبقه کې وایو خوشحال او قدرمن اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته